د ملي ټلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. بیا هم د سلام سهار مو نیکمرغه ده. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. زموږ خپرونه د تل په څېر د 7 بجو نه شروع کېږي او تر 9 بجو پورې دوام لري. زه په خپرونه کې یوازې نه یم، له ما سره کمال هم شته دی چې دې ته ښه راغلاست وایم. مننه مسکا جانې، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې نن دواړه په خپرونه کې انشاءالله تر 9 بجو پورې به خپرونه مخکې وړو. ګران لیدونکو ته هم خپله مینه او سلامونه وړاندې کوم د هېواد د ټولو سرتېرو ته، هغه که د ملي امنیت وي، د پولیس وي او زموږ وسلوال پوځ وي، ټولو ته خپل مینه او سلامونه په دې هیله چې په خپلو دندو کې همداسې ګړندي او بریالي اوسېږي. مسکا جانې، نن لکه چې نن حتما د کارګرانو ورځ ده. په دې اړه که څه ویل لرئ، بیا به زه هم دوې خبرې وکړم. نن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ چې ده، دغه ورځ کله چې په 1880 کې کارګرانو په امریکا کې دوی د دې لپاره چې خپل حقوق ترلاسه کړي، دوی غوښتل چې د 14 ساعتونو نه 8 ساعتو ته دغه د کار وخت ټیټ کړي، بله او همدارنګه ځان ته اتحادیې هم جوړې کړي. نو دوی مظاهرې وکړلې په دغه کال کې. کله چې دوی مظاهرې کوي، نو د شیکاګو پولیس دوی مظاهرې شنډوي، دوی نیسي او د دې مظاهرې په نیولو کې چې کله دوی رهبران نیسي، 4 رهبران دوی محکمه کوي او دوی په اعدام محکومیږي. نو کله چې دا کار کیږي، دلته په همدغه مظاهرچیانو کې یو کس جګیږي چې دا هم یو اعتصابي کارګر و، دا جګیږي او وایي چې که موږ په دې پوه شوي چې زموږ قدرت او زموږ ځواک په یووالي کې ده. کله چې موږ یو اوسېږو، نو هیڅ قدرت زموږ مخه نشي نیولی. او د محکمې ته همدا پولیسانو ته دا مخه کوي، وایي چې تاسو هم په دې پوه شوي یاستئ چې تاسو نه غواړئ چې موږ یو شو. او همدارنګه دوی ورته وایي چې تاسو نشئ کولی چې د مرمیو په واسطه زموږ اوازونه په ستونو کې خپ کړئ. موږ به بیا هم خپل اواز اوچتوو او د یوې ورځې نه تر بلې ورځې پورې به زموږ اوازونه پورته کیږي. نو بیا همدا و چې په 1889 کې میلادي کال کې د سوسیالیست هغه کنګره چې په پاریس کې دوی دغه ورځ د کارګرانو نړیواله ورځ وټاکله او دغه ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. او دغه لومړی د می چې د ټول نړۍ خلک په دې باندې پوهیږي چې دغه د کارګرانو نړیواله ورځ. مننه کوم مسکا جانې، ښه تاریخ شاید وویل. زه هم دوې خبرې کوم، بیا انشاءالله مېلمه ته راځو. کارګر په ټولنه کې هغه کس دی چې یعنې دی ډېر زحمت باسي. موږ او تاسو د هېواد په جوړولو کې ټول زحمتونه باسي. یعنې هېڅوک به نه وي چې که هغه په هر برخه کې کار کوي، که ښوونکی وي، که ژورنالیست وي، که سرتېری وي، خو د خپل هېواد په جوړولو کې کار اخلي. خو کارګر ته د ټولو زیات برخه په دې اخلي چې هغه ډېر سخت کارونه کوي. کارګر تل سخت کارونه کوي. هېڅ وخت داسې نه دي شوي چې کارګر د اسانه کار وکړي. همدغه کارګران دي چې په نړۍ کې اسمان څکلې ماڼۍ جوړې شوي دي. همدغه کارګران دي چې زموږ ښایسته ښایسته سړکونه دي په هر هېواد کې چې وي، یعنې دا ټول د کارګرانو له برکته دي. نو د همدې موضوع په اړه زموږ سره په خپرونه کې غلام علي بریال د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مرستیال دی چې دوی ته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه کوم. او ښاغلی بریال صاحب، دغه ورځ د تاسو ته مبارک. تشکر. مننه. زه هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. په سر کې له تاسو پوښتو چې نن خو دا خو ټول ته معلومه ده چې د کارګر نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په نورو هیوادونو کې څنګه ترې لمانځنه کیږي، په دې به خبرې وکړو، بیا به نورې پوښتنې کوو. ښه خبره ده. مخکې تاسې ډېره ښه تبصره وکړل. همدا تاریخ څخه دا ورځ چې د بې عدالتۍ، ظلم، زور او په کارګر باندې اضافه کار کول په ټوله نړۍ کې وه. نو د شیکاګو په ښار په امریکا کې کارګران راووتل د خپلو حقوقو د اعاده کولو په خاطر، او همدارنګه یې غوښتل چې ساعت د کار بې حده زیات و او ظلم پر کېدی. نو د ساعتونو د کمولو په خاطر باندې دوی راووتله، مظاهره یې وکړله. بالاخره د امریکا د هغه وخت حکومت دوی په ډزو سره ووژله، زیاتې زندانونو ته ولېږله. په همدې مناسبت و چې بیا په پاریس کې چې کومه کنګره وه یا په اصطلاح
یو لویه جلسه یې دایره کړې وه. دوی د خپلو حقوقو د یادې په خاطر او هم په دې خاطر باندې چې دا ورځ باید په ټوله نړۍ کې د یو جشن او یووالي بین المللي ورځې په نامه باندې وپېژندل شي. خوشبختانه چې دا ورځ هم په ټوله نړۍ کې په رسمیت وپېژندل سول او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د جشنونو خوشحالیو په ترڅ کې لمانځل کېږي. خوشبختانه چې په افغانستان کې هم په 1343 کال په افغانستان کې دغه کارګري نهاد خښته کېښول سوله. د دې خښتې د ایښودلو سره سم چون په هغه وخت کې هم په دولت کې مشکلات پرابلمونه وجود درلودی، نو دوی خپل مخفي فعالیتونه د څه په اصطلاح د کلاینرانو په حساب باندې او د تعاوني صندوقونو په حساب باندې خپل فعالیت شروع کړي. خوشبختانه چې اوس په افغانستان کې د کارګرانو ملي ټولنه په سر تاسر د افغانستان کې فعالیت کوي او دا ورځ په سر تاسر د افغانستان کې هم نن د 9 بجو څخه شروع بیا د ورځې تر 12 بجو پورې دا په راوتلو او سړکانو ته د کارګرانو د اواز پورته کېدل دي او د هغوی د خواستاو او همدارنګه دا ورځ په دغه شکل باندې په افغانستان کې لمانځل کېږي. او خوشبختانه چې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه همدا اوس په سر تاسر د افغانستان کې فعالیت کوي او د 1994 کال د دلوي په 25 تاریخ باندې دا نهاد خپله لویه کنګره جوړه کړه او په دې کنګره کې خپل نوی رهبري وټاکل. ښه والی د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې دا دی چې د اولیه واحد څخه نیولې بیا تر رهبري پورې ټول ارګانونه یې انتخابي دي. دا یوه غټه خوشبختي ده په افغانستان کې او دا په هرو 3 او 4 کلو کې دا کنګرې دایریږي او هغوی خپل نوي رهبران ټاکي تر څو هغه د خدمت جوګه اوسي، نه په هغه شان چې دی بادار اوسي او یا په اصطلاح هغه خواستای ولري چې هغه د منلو نه وي. نو په دې لحاظ باندې دغه ملي ډیموکراتیک نهاد دغسې فعالیتونه لري. یعنی د افغانستان د کارګرانو د حقوقو یوازنۍ تکیهګاه ده چې غواړي چې په افغانستان کې د هر کارګر، هر کارمند، هر خور، هر ورور بالاخره هغه حقوق چې د افغانستان په ناپیزه قوانینو کې ورکړل سوي، خصوصا د کار په قانون کې، په دې رابطه باندې موږ کار او فعالیت کوو او په ټولنه کې د خدمت وړ ګرځو. ډېره مننه کوم بریال صاحب، ښکلې نکتو ته مې اشاره وکړه. زه داسې پوښتنه به وکړم چې خواشنۍ سره باید ووایو چې په افغانستان کې اوس مهال له کارګرو څخه بیکاره ډېر دي او دا ټولو ته معلومه ده او زموږ ډېری ځوانان د هېواد څخه د کار په پلمه یا د دلته چې د نشتون په افغانستان کې کار نشته دی، بهرنیو هېوادونو ته لاړل. په افغانستان کې که موږ د کارګران په 2 ډلو وویشو که نه، یو خو موږ هغه کارګران دي چې هغه د حکومت په پوسټونو کې یعنې په رسمي توګه کار کوي، هغه داسې معنا ده چې دوی مامورین دي، قلم خاوندان، یعنې باسواده قشر دی که نه. یو زموږ بېسواده قشر هغه قشر چې هغه ډېر سخت کارونه کوي، یعنې مطلب مې دا دی چې هغه په ساختماني ودانیو کې کار کوي، په سړکونو کار کوي، یا زموږ که داسې وښیي د کابل ښاروالي دغسې کارمندان د دغه د حقوقو څخه مو تر اوسه څنګه دفاع کړې ده؟ د دوی په معاشونو په جګولو کې دولت سره څه خبرې کړي او د دوی اصلي غوښتنې او ستونزې څه دي؟ دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ټولنه کې موږ دغه 2 نوعه کارګران لرو. یو هغه کارګران دي چې دماغي کار کوي لکه زه و ته و خور، او یو هغه کارګران دي چې هغه جسمي کارونه کوي، د مثال په توګه سره په کانونو کې کار کوي، په سړکونو کې کار کوي، په ساختمانونو، په فابریکو، کارخانو کې کار کوي. خو په تعصب سره چې د دغو 15 کلونو کې چې په افغانستان کې دولت
یعنی اسلامي جمهوري دولت جوړ شوی دی په دغو کلونو کې کارګرانو ته زیاته توجه ونه سوله او همدارنګه بنیادي کارونه چې په افغانستان کې باید ترسره سوي وای چې هغه عبارت د سړکونو بندونو او میکانیزه زراعت یعنی د زراعت د میکانیزه کولو دپاره باید قدمونه اخیسته سوي وای چې په دې مورد کې بیا کیدای سوه چې ډېر خلک هم په کار باندې ولیدلي وای په اوږد مدت کې ولې بدبختانه چې هغه څه چې لازمه وه هغه یې ترسره نه کړله بیا خصوصا د دغه یو نیم کال په جریان کې زموږ ځوان ورونه خصوصا تحصیل یافتګان چې هغوی په افغانستان کې تحصیلات کړي دي او د ماستر او ډاکټر لیسانس تر سطحې پورې دي هغوی په تعصب سره چې موږ ونه کولی سول د افغانستان دولت ونه کولی سول چې د هغوی دپاره کاري زمینې برابرې کړي همدا اوس تاسې د مطبوعاتو څخه او په خبر هم یاست چې کله وایي چې 27,000 پوستونه او کله وایي چې 50,000 پوستونه د دولت په چوکاټ کې خالی پاته دي ولې د دې دپاره هم لکه څنګه چې لازمه ده بدبختانه ځوانان ځای پر ځای نسول مستحق ځوانان په تعصب سره سړی ویلی سي چې فساد بدبختانه زموږ په ټولنه کې بیخي هغه لوړې کچې ته رسېدلی دی او حقدار ته نه رسېږي زه راځم دې خبرې ته چې تا زما څخه پوښتنه وکړه چې تاسې نه په دغو نوښتونو کې کم خدمات یا د دغو خلکو دپاره څه کړي دي د افغانستان خلک شهیدان دي چې موږ یوه میاشت مخکې یو اعتراضیه غونډه درلودله او بالاخره د هغه څخه سړکانو ته راووتلو او دا مو شعار و چې ځوانانو خپل په وطن کې پاته سئ او دولت دې تاسو ته د کار زمینه برابره کړي او یا دې تاسې ته مثبت ځواب ووایي موږ دا کار کړی دی او همدارنګه مو د معاشاتو د لوړولو دپاره د افغانستان د دولت سره تر دغه ننه پورې هم چنې دي چنې په دې مفهوم باندې چې موږ غواړو چې معاشونه معیاري سي بدبختانه چې اوس په افغانستان کې د کارګرانو حتی د مامورینو کارمندانو معاشونه د 15,000 څخه نیولې بیا تر مختلفو سطحو پورې دي ولې بدبختانه چې دلته کله سوپر سکیل ورته وایي او کله یو مشاور ته 2 لکه 2.5 لکه حتی تر 3 لکه پورې هم معاش ورکوي ولې زه ورته چې دلته ناست یو د 15,000 افغانۍ خاوندان هم نه یو چې موږ معاشات واخلو او همدارنګه کارګران هم تر 15,000 څخه ښه معاشونه هم لري نو موږ د دولت سره دا اوس هم پیشنهادات ورکړي دي او ورته ویلي مو دي چې معاشات باید حد اقل یو نږدېوالی خو سره ولري یو نږدې اوسي تر څو چې وکولی سي دا خلک د خپل ژوند د سطحې د لوړولو دپاره د اولاد د تربیه کولو دپاره د مکتب دپاره یو تدابیر ولري نو اوس هم موږ په چنو کې ورسره او موږ هیله او امید لرو چې د حد اقل د مزد یو نږدېوالی سره ولري پر دې باندې مو تقریبا په 4 غونډو کې د افغانستان د دوم مرستیال سرور دانش سره په جلسو کې یو چې په هغه جلسو کې 3 اجتماعي شریکان زیاته برخه لري اول دولت او دوم هم کارفرما دریم د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د دوی یو اجتماعي شریک دی موږ کوشش کړی دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو کارګرانو ته د کارګرانو د حقوقو کارمندانو ته د کارمندانو د حقوقو په رابطه باندې معلوماتونه ورکړو او د کار قانون هم دا اوس د بازنګرۍ په حالت کې دی پر دې باندې هم موږ په دغه 4 کالو کې چنه و چنهبازي ووهو او ورته وایو چې د کار په قانون کې باید تغییرات راسي او هغه تغییرات طبیعي خبره ده چې د کارګر او کارمند په نفع باندې وي نو یو مشکل بل دا دی چې بدبختانه افغانستان د دغو 15 کلو په جریان کې صنعتي نسو او فابریکات جوړ نسوله
او سرمایه‌دارانو اعتماد دولت ونه کولی سول چې واخلي تر څو چې دوی په ټولنه کې د ښو خدماتو عرضه کړي وای. بدبختانه چې دا اوس هم د افغانستان په صنعتي پارکونو که هرات مثال راوړو، کابل راوړو، مزار راوړو، پلخمري راوړو او همدارنګه هلمند په هغو کې هغه فابریکې چې موجودې وي بدبختانه چې دا اوس د فعالیته څخه لیدلي دي چې دا په خپل ذات کې یو غټ مشکل دی او دولت باید د دې دپاره زمینه مساعده کړې وای. ما مخکې یوه خبره وکړله چې مال فساد بدبختانه دا حاکم دی. هغه په دې مفهوم باندې چې ولې موږ ونه کولی سول د دغو 15 کلونو په جریان کې مو د خپلو بندونو جوړول چې په افغانستان کې پریمانه اوبه دي د هغوی څخه مو درسته استفاده کړې وای. ولې موږ ونه کولی سول چې زراعت دپاره مو دهقانانو ته اصلاح سوي تخمونه درست معقول کود او همدارنګه مو د تراکتورونو او سردخانې جوړې کړي وای په افغانستان کې. تاسې باور وکړئ چې کله کله د انسان ډېر چرت خرابېږي. زموږ د میوهجاتو وخت چې سي، زموږ د سبزیجاتو وخت چې سي، بدبختانه دلته په افغانستان کې هغه خرابېږي او دوی په دا 15 کاله کې ونه کولی سول چې سړې خونې یې د دې دپاره جوړې کړي وای او هر وخت چې په بازار کې ضرورت پیدا سوی وای هغه یې بازار ته وړاندې کړي وای. نو یقینا موږ په مشکلاتو باندې یو. افغانستان د پرابلمونو سره مخامخ دی. ولې موږ ډېر ناهمیدې و ناهیلې هم نه یو. کله چې په دغه اواخرو وختو کې د ټاپي د پروژې او همدارنګه رئیس جمهور د 21 بندونو د جوړولو او د 10,000 کورونو اپارتمانونو د جوړولو چې چین ورسره دغه وکړ او 1000 کاسات چې هم د دې دپاره دولت ژمنې کړي دي. اوس موږ وګورو چې په عمل کې تر کم سرحده پورې زموږ خلکو ته کار پیدا کېږي او هغه ځوانان چې نن جسدونه یې افغانستان ته راځي یقینا د ژړا وړ دي، د خفګان وړ دي چې په اوبو کې مري او دلته زموږ خوندې او مندې هره ورځ پر ژاړي. تاسې باور وکړئ که تاسې اوس د افغانستان غټو ښارونو، کوچني ښارونو، خصوصا د کابل په ښار کې وګورئ چې پر دغو چوکونو باندې چې دغه کارګران ولاړ دي او دوی د یوې حلالې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو دپاره لاس نیولی دی. تاسې باور وکړئ چې په هفته کې 2 ورځې هغه کار نسي پیدا کولی. نو دا خو یو ښکاره خبرې دي. آیا نسي کېدلی چې صنعت پرمختګ وکړي، برق موجود وي او د صنعتګرانو مشکلات حل سي؟ تاسې باور وکړئ چې دا اوس هم داسې اورئ، تاسې هم موږ هم دا د سر په سترګو لیدلي دي. هغه څوک چې مستحق دی، هغه څوک چې کارخانه یې سم فعالیت کوي، د هغه دپاره د مځکې میستوالی موجود دی. درحال چې په افغانستان کې تر هر څه ډېر مځکې دي. بله او بریال صاحب تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دغه د کارګرانو ملي اتحادیه چې ده د یو کار دا ده چې کارګرانو ته د کار په هکله پوهاوی ورکوي. دغه پوهاوی له کوم طریقه تاسو ورکوئ؟ آیا ورته ورکشاپونه جوړوئ که کومه بله برنامه ورته لرئ؟ موږ د افغانستان د ناپیزه قوانینو خصوصا د کار د قانون سره ډېر زیات سروکار لرو. هغه په دې مفهوم باندې چې موږ د افغانستان په ټولو ولایاتو کې پلان او پروګرام لرو او ترینران لرو چې د هغوی په واسطه باندې موږ د کار قانون او د کارګرانو د ټولنې د وظایفو په چوکاټ کې د افغانستان خلکو ته آګاهي ورکړو. دا چون دا کار باید دولت سرته رسولی وای. بدبختانه چې دوی یعنی هدف مې د کار و امور اجتماعي د وزارت څخه دی چې دوی په دغو کلونو کې دا توانمندي پیدا نه کړله او د افغانستان د کارګرانو ټولنه چون متکی په خپل ځان ده او نه د دولت نه د انجوګانو او نه هم د هیڅ چا څخه هیڅ نه وه پیسې او نه غواړي ځکه چې موږ په خپل موټي یو، په خپل حق العضویتو باندې متکی خلک یو. نو موږ زیات کوشش کړی دی چې د افغانستان په ولایتونو کې د کار قانون او همدارنګه
په دغو فابریکو کې چې په کابل کې موجود دي دلته مو هم دا یو 8 ورځې مخکې ورکشاپونه درلودله او کارګرانو او کارمندانو ته دغه آګاهي ورکوو او د دوی حقوق د یادې دپاره موږ بله لاره نه لرو بې له دې چې خپل اواز پورته کړو د مطبوعاتو د لارې څخه خپل اواز پورته کړو د راپیمایي د لارې څخه او خلکو ته آګاهي ورکړو ځکه موږ خو کار چاته نسو ورکولی نه کارخانه لرو نه زراعت لرو بنا کار د دولت مکلفیت دی او په اساسي قانون کې هم دا مشخصه معلومه ورته ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی باید دا حق واخیستل سي حق نه ورکول کېږي زموږ عقیده دا ده چې څه زور باید ولرو بله ما مخکې هم وویل چې په افغانستان کې چې زموږ هیوادوال له یو څخه ډېر دردېدلي دي د یوې برخې څخه هغه دا ده چې په افغانستان کې بیکاري ډېره ده زموږ ډېری هیوادوال بیکاره دي او دوی له دولت څخه کار غواړي زه داسې پوښتنه کوم ښاغلی بریال صاحب چې په افغانستان د کار په قانون کې یو مامور رسمي مامور د دولت مطلب هغه دی چې هغه سوادار وي او د دولت هغه په فکري فکر باندې دولت کار مخکې وړي دا څومره حق لري چې کار وکړي یعنې څو ساعته حق لري یو بل دا ده چې هغه کارګر چې هغه په فزیکي کار کوي هغو څه بالکل وي هغه څومره وخت د دوی حق دی چې په 4 ساعتو کې څو ساعته کار وکړي که چیرې دولت یا یو شخصي ارګان یا خصوصي سکتور د یو کارمند څخه د دغه کار د قانون خلاف مثال یو کارګر کولی شي 4 که 8 ساعته کار وکړي که یو شخصي سکتور په دې باندې 10 ساعته کار وکړي او مغه د 8 ساعتو ورکړي آیا کومه جزا مزا ورته ټاکل کېږي او که نه د افغانستان د کار په قانون کې د هر چا دپاره مشخص د کار وخت معلوم دی چې باید 8 ساعته کار وکړي او په 8 ساعته کار کې د غرمې ډوډۍ او د لمانځه وخت دا ورکړل سوی دی د هر کارمند 1 ساعت که 2 ساعته 1 ساعت دا د هر کارګر او هر کارمند دپاره په قانون کې دا خبره شته هر هغه څوک چې فرضاً یا فابریکه والا او یا فرض دا مثال به ستاسې ملي تلویزیون راوړم که چیرې د 8 ساعته څخه اضافه کار وکړي د هغه دپاره باید اضافه کاري ورکړل سي ولې بدبختانه چې په افغانستان کې دا نه رعایتیږي او کله کله په کارخانو کې په هغوی بیچارهګانو باندې 12 ساعته 10 ساعته حتی تر دې لوړ کار هم کیږي او همدارنګه سکیل کارونه هم د قانون په کار کې مشخص معلوم دي چې فرضاً معدنچي باید 2 ساعته کار وکړي ځکه هغه سخت کار دی سکیل کار دی فرضاً خشتمال باید 2 ساعته کار وکړي سکیل کارونه دي یعنی د سکیلو کارو څخه می هدف دا دی چې د هغه موږ باید په یوه هفته کې 40 ساعته کار وکړو عادي کارګر و کارمند ولې هغه څوک چې په کارخانو یا په سختو کارونو باندې اخته یي په معدنونو کې هغه باید 15 ساعته کار وکړي او د دیو په رخصتیانو کې هم فرق شته او همدارنګه د تقاعد موضوع دا هم د کار په قانون کې مشخص معلوم سوي دي نو د هغه ځکه چې د افغانستان ټول خلک د دغه څخه آګاهي نه لري موږ د دغه آګاهي دهي دپاره همدا خپل وظیفه ګڼلې ده چې باید خلکو ته آګاهي ورکړو د تقاعد موضوع مو یاده کړله د تقاعد موضوع څنګه ده یا د کارګرانو او د دولت د مامورینو د تقاعد موضوع یو شان ده په کوم کال کې چې هغوی تقاعد اخلي مثلا چې 15 کلنۍ کې یو مامور تقاعدیږي کارګران هم داسې دي که نه د کارګر دپاره بدبختانه په افغانستان کې خصوصا په سکتور خصوصي کې دا موضوع تر دغه لحظې پورې نسته او موږ د دې دپاره اوس مبارزه کوو چې په ټولو خصوصي شرکتونو لکه فابریکې لکه فرزنده روشان بیسیم دا مخابراتي شرکتونه نه د دې دپاره اوس موږ دولت ته پیشنهادات کړي دي او یوه مقرره مو د دې دپاره جوړ کړې ده چې په هغه مقرره کې د دوی د حقوقو او د تقاعد موضوعات دي او همدارنګه د بیمې مسایل دي چې هغه هم د کار په قانون کې لکه څنګه چې ضرورت و په دې کې موږ یو تعدیلات غواړو دولت مو دا پیشنهاد دی
او د دغه مسایلو د حل دپاره مو نور پیشنهادونه دا دي چې موږ بدبختانه حتی دا زموږ نږدې همسایهګان لکه ایران و پاکستان هغه کارګري محکمې لري ولی موږ په افغانستان کې کارګري محکمه نه لرو موږ دولت ته دا پیشنهاد کړی دی چې په افغانستان کې یو حد اقل کارګري محکمه باید وجود ولري د مثال په توګه موږ د اختلافاتو د حل دپاره اوس شروع کړې ده په کمیسونو باندې نه او کمیسونونه اکثره وخت دا مشکله ده نیسي راپکولی که د یو کارګر و کارفرما ترمنځ مشکلات پیښیږي یا د مثال په توګه که زه کارفرما اوسم زما او ستاسې ترمنځ یو مشکل پیښیږي د دې د حل دپاره خو باید لارې چارې وي موږ د دغې مقررې یا د دې دپاره اوس تلاش کوو مبارزه کوو چې دولت او کارفرما په دې باندې قانع کو چې دا شان باید وي بدبختانه دا اوس هم ډیر موضوعات فرضاً یو کارګر زخمی کیږي لاس یې پرې کیږي یا 2 کاله مخکې دلته دغه صنعتي فابریکو اور واخیستی هلته ډیر مشکلات و حتی انسانان وسوله د هغوی د حقوقو او خساره باید کارفرما ورکړي او که چیرې په دولت کې دغسې حوادث پیښیږي باید دولت یې ورکړي نو ډېرې ناخوالې خورمې بدبختانه چې وجود دي او د ناخوالو دپاره موږ هیله دا ده چې د افغانستان خلک کارمندان کارګران بالاخره په ګډه د دې دپاره مبارزه وکړي او دغه ناخوالو د حل دپاره د حل لارې چارې باید پیدا کړي مننه کوم بریال صاحب یوه بله مسله یوه پوښتنه باید وکړم هغه ده چې په افغانستان کې په خواشنۍ سره باید ووایي ځکه چې زموږ هیواد د یو فقیر هیواد دی او په دغه هیواد کې ډیری ماشومان په کار کوي د کار په قانون کې تر څو کلنۍ پورې کار کیږي او هغه څوک چې په ماشوم باندې کار کوي د هغې اجازه څه ده که باید راته ووایې د کار په قانون کې مشخص معلوم دي چې تر 14 کلنۍ پورې باید په کوچنیانو باندې کار ونشي بدبختانه په افغانستان کې څنګه دي او دا نړیوال قوانینو کې هم دا سته دا که په ټولو کنوانسیونونو کې پر اطفالو باندې کار په کلي ډول منع دی حتی جرم دی حتی جرم دی دا ولې بدبختانه چې په افغانستان کې د افغانستان دولت د دې لپاره اساسي تدابیر ونه درلودله ته باور وکړه اوس موږ په افغانستان کې 3 میلیونه کوچنیان وجود لري چې په شاکه کارو باندې اخته دي آیا دا ضرور نه و چې په افغانستان کې د دوی دپاره د تحصیل زمینه مساعده سوې وای او د دوی دپاره مسلکي مکتبونه جوړ سوي وای او پس له هغه چې درسي وخت یې ختم سوی دوی بیا تللي وای د خپل پلار او مور دپاره چې هغه ړوند ګوټ شل دی څه نه لري د هغه دپاره یې ډوډۍ پیدا کړې وای خو دا ټول مسایل دي چې هغه په افغانستان کې سړی ته رنج ورولي غم دی زموږ د ټولو دپاره ځکه زموږ اولادونه دي او دا حق لري نو د کار په قانون کې پر اطفالو باندې کار منع دی مګر تاسې باور وکړئ چې زه تاسې ته فقط 2-3 مثاله درته ووایم که تاسې جلال آباد ته ولاړ شئ وګورئ هلته بسته کورنۍ یعنی هدف مې د مور خور ورور څخه دی ورونو څخه دی خویندو څخه دی چې هغه ډېر کوچني دي د هغوی سنونه بې حده د 10-8 کالو دي په هغوی باندې دغه خښتې ویل کېږي په بټیو کې او څو ځلې موږ د خپل اواز پورته کوي حتی کارفرما ته مو هم وویله چې دونې ځکه موږ اجتماعي شریک دی چې دونې ظلم خو نو مناسبه نه ده او د کار قانون دا کار منع کړی دی ولې هغه کورنۍ ګرو دي خور نو دغه مشکلات شته زموږ په ټولنه کې بدبختانه چې دې ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده سوې او موږ د دغې حق د اخیستلو دپاره خپل اواز اوچتوو دا خپل مکلفیت وجداني بولو چې دا کار باید وکړو نو ځکه موږ نن نړیواله ورځ یعنی د کارګرانو ورځ د کابل په ښار او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د یو راپیمایي په شکل باندې لمانځو او د افغانستان ټولو کارګرانو ته
دغه نړیواله ورځ یعنی 129مه کالیزه مبارکي وایو او دوی ته هیله و ارزو لرو چې دوی د دغه جبر او د دغه غیر رسمي مهاجرتونو او په افغانستان کې خلکو ته د کار د پیدا کولو او همدارنګه په افغانستان کې یو غوړېدلی زراعت په افغانستان کې او همدارنګه د صنعت د پرمختګ دپاره او د کار د قانون او د محاکمو جوړول په افغانستان کې کارګري دا زموږ هیله ده او د دغې هیلې دپاره موږ مبارزه کوو کار کوو او زه دا د افغانستان د ټولو خلکو خصوصا د کارمندانو او کارګرانو اساسي وظایف بولم. بله بریال صاحب دا چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې ډېری ماشومان په افغانستان کې په کار باندې بوخت دي چې باید داسې کار ونه شي ځکه چې تر 14 کلنۍ پورې تاسو ویل چې په قانون کې راغلی چې باید ماشومان کار ونه کړي نو دا چې دی په ډېری ځایونو کې په کارونو باندې بوخت دي له درس او تحصیل نه پاتې دي دغه وظیفه د چا ده دا مسؤلیت د چا دی چې باید دغه ماشومان دغه کسې کارونو ته پرېنږدي دا معلومه خبره ده خور مې چې دا وظایف او دغه مسؤلیتونه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دي او د هغوی ترمنځ طبیعي خبره ده چې مختلف وزارتونه دي او هر وزارت خپل مکلفیت او د قانون تحقق او د قانون د تطبیق کولو دپاره خپل وظایف لري نو دا ډیره زیاته برخه یې د افغانستان د کار د وزارت او د معرف د وزارت ته چې حد اقل معرف وکولی سي چې د دغو بچانو دپاره یو حد اقل مسلکي مکتبونه جوړ کړي او دوی راوبولي دې ته او هغه څوک چې بې حده زیات مشکلات پرابلمونه لري هغوی ته د حل لارې چارې وسنجوي او همدارنګه د کار وزارت زموږ یعنی د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې اساسي وظایف دا دي چې خلکو ته او د هغوی پلرونو ته او مندو ته اګاهي ورکړي او د افغانستان دولت ته دایمي دادخواهي وکړي عذر وکړي زارۍ وکړي او بالاخره د حل د لارې د پیدا کولو دپاره باید موږ په کلکه هم یو څه په ایماندارۍ باندې مبارزه وکړو دا یې د حل لارې. ښاغلی بریال موږ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تاسو د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د مرستیال په توګه په افغانستان کې چې موږ وزارت لرو د کار ټولنیزو او معلولینو وزارت د دې د کړنو څخه څومره خوښ یې او بله مهمه خبره دا ده چې جالبه ماته دا ده چې په یو وزارت کې څومره شیان راځای کړي دي که نه کار ټولنیزو او معلولینو وزارت زه داسې وایم که ستاسو غوښتنه یا زما پیشنهاد دا دی که چیرې د کارکوونکو دپاره یا د کارمندانو په یو بېل وزارت جوړ شي او ښې چارې ترسره کړي ستاسو نظر په دې اړه څه دی که په دې اړه راته ووایاست. دا واقعیت دی چې هلته بیخي د نوم یې هم ډېر اوږد دی او وظایف یې هم بې حده زیات دي که چیرې د دې دپاره سم او معقوله لاره پیدا سي او د کار د وزارت مشخص وظایف د کار د موندلو خصوصا د سکتوري نورو وزارتونو سره په ګډه په مشترکه توګه سره کار وکړي دا به ډېر ښه سي او د معلولینو معیوبینو او شهداو دا برخه جدا سي ځکه دا اوس نو حتی که زه ووایم چې د ډیرو کلونو په جریان کې هلته جدي پرابلمونه و جدي مشکلات و حتی اوازونه پورته سول چې دلته فساد وجود لري خصوصا هغه شهید چې د خپل وطن په خاطر یې سر ورکړی دی د هغوی د حقوقو هغه معلولین چې واقعا نیازمند دي د هغوی د حقوقو دپاره چې هلته مشکلات وجود لري او په وخت ونه رسیږي طبیعي خبره ده چې پر دوی باندې دا وظایف زیات دي زه ستاسو د نظر سره موافق یم او په آخره کې بریال صاحب ستاسو نظر غواړو د مثال هیوادوالو ته مو څه پیام دی کارګرانو ته مو څه پیام دی هیله و ارزو د ټولو هیوادوالو څخه خصوصا د کارګرانو او کارمندانو څخه دا ده چې په متحدانه شکل او همدارنګه د وطن سره
مینه او محبت لکه د خپل مور سره چې لري د وطن سره داسې محبت ولري او د وطن په جوړولو کې او په وطن کې د ناخوالو مشکلاتو پرابلمونو په حل کې په خبرو اترو باندې او همدارنګه په ډایلوګ باندې بحثونه وکړي نه جنګونه نه توپاک نور موږ خسته سوي یو د افغانستان ټول خلک د دغه مرګونو جنګونو او حتی بېځایه اخطارونو څخه سخت ناراضه یو نور زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هر شکل چې کیږي بالاخره بله هیڅ لاره وجود نه لري بې له دې چې په افغانستان کې صلح تامین سي او په صلح کې د ټولو خیر دی او د ټولو دپاره ده او بالاخره په سوله کې کېدلی سي چې افغانان د ورورګلوۍ او خورګلوۍ ژوند وکړي او یوازې فکر یې دا وي چې څنګه خپل ګران افغانستان دا مقدس ټاټوپی څنګه آباد کو او موږ خوشحاله اوسو او په دغه وطن د آبادولو دپاره فکر وکړو نه د ورانولو نه توپک ته لاس اچول دا مې هیله ده او یو ځل بیا هم د افغانستان ټولو کارګرانو کارمندانو او بالاخره د افغانستان خلکو ته د دغه کارګرانو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او هیله مې دا ده چې دغه ورځ د افغانستان په خلکو پورې نیکمرغه سي او یو څه د سولې او آرامش خواته ولاړ سو او په افغانستان کې نور هیله مې دا ده چې ځوانان مهاجرت ته مجبوره نه سي او د دوی دپاره د کار زمینه مساعده سي او د فساد پر ضد په ټولو کلکه مبارزه ډېره زیاته مننه بریان صاحب ستاسو ته په خپلو کارونو کې نور بریالیتوبونه هم غواړو نو بریالي راتګ د مونړۍ مننه بیا دې هم دغه ورځ تاسو ته مبارک تشکر مننه خوشحاله اوسئ د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمن لیدونکو اوس به یوه لنډه دمه واخلو تر دمې وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ این افغانستان ماست ما دست به دست داده آن را بازسازی می نماییم در چند ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی توسط پروگرام همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات 77 پروژه را در ولایت لغمان، 48 پروژه را در ولایت دایکندی و 25 پروژه را در ولایت غور تکمیل نمودند و تعداد کثیر پروژه های دیگر در سرتاسر افغانستان شروع گردیدند. این پروژه ها شامل خدمات ابتدایی مانند ساختن و ترمیمات جاده ها، دیوارهای استنادی، کانالهای آبیاری، برجهای برق، مکاتب و شفاخانه ها می باشند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی در بازسازی افغانستان مصممند تا زندگی ما را بهتر سازند.